سویابین یو له ارزښتناکو بوټو څخه شمیرل کیږي چې په شولګرې، بلخ، نهري شاهي او کلدار ولسوالۍ کې کرل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کروندګر د سویابینو د کرنې له پیلو څخه خوښ دي. دوی وایي چې په دغه ولایت کې د سویابینو د کرنې د پیاوړتیا او ودې په برخه کې د یو شمېر سوداګرو په همکارۍ توانېدلي چې ښه حاصلات واخلي. امسال خیلی مردم علاقمند بود و تعداد سویابین هم خیلی زیاد بود. تقریبا در حدود از پارسال 1000 تن بود، شاید امسال تا 3000 تن سویابین در شولگر کش شده. اگر پارسال 1% بود امسال 5% شده در مقابل سویابین. اگر پارسال 1000 تن بود امسال 3000 تن شده، 5000 تن شده، بالا شده دیگه. دهقانا بسیار تشویق کردیم که سویابین زیادتر کشت کرده و مردم بسیار راضیه. همدارنګه د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د ترویج عمومي رئیس وایي چې له نیکه مرغه سږکال په بلخ ولایت کې د دغه بوټي حاصلات له 20 نه تر 25 سلنه پورې لوړ شوي. ورته مهال د دهدادي، نهري شاهي، شولګرې او بلخ ولسوالۍ کروندګر هم د دغه بوټي په حاصلاتو کې زیاتوالی ښایي. نسبت به سال گذشته تقریبا 20 الی 25% حاصلات افزایش نشان میده. چرا امسال نظر به بارندگی موسمی، نظر به آب فراوان و تخمای اصلاح شده که بهترین تخم امسال به موقع به دسترس یقین قرار گرفت. نوموړي د هیواد د دغه ارزښتناکو بوټي ارزښت ته په اشارې وویل چې سږکال په 1908 هکتاره ځمکه باندې سویابین کرل شوي چې له یادې ځمکې څخه شاوخوا 6000 ټنه سویابین راټول شوي دي. سالانه در حدود 1980 هکتار زمین سایه تحت کشت سویابین می باشه که امسال هم خوشبختانه ما در حدود 1900 تا 2000 هکتار زمینه در این ولسوالی فوق الذکر سایه تحت کشت نبات سویابین بوده. د یادونې وړ ده چې په بلخ کې یو شمېر تولیدي کارخونو لرونکو کروندګر تر خپل پوښښ لاندې نیولي او د سویابینو د کښت اړوند اقتصادي ملاتړ یې کوي.